باچا سلامت، یو نفر د خپل همسایه څخه په شکایت راغلی دی. ورسره راوله. وعلیکم سلام. وایه څه خبره ده؟ باچا سلامت، تباه شولم، برباد شولم. ولې څه خبره ده؟ پر چی شي برباد شوې؟ دا هغه بوټ نه دی؟ او صاحب د تنبوري بوټ دی. سپه سالار امر صاحب ورسې راولي، ټینګ یې وډبوئ چې اله نه کوي. پر سترګو صاحب. باچا صاحب ماته اجازه ده؟ وته تلای سې چار وخت موږ دی راوستي، بیا به ستا تاوان دې در واخل. کور مو ودا د خدای په امان. دا په مخه دې شه. دا اوس څه شي په تا څه وشول؟ چې هره ورځ به خلکو ته ستونزې او مشکلات جوړوې. زه په تا څه وکړم؟ زما د ارام ژوند را خراب کړي. باچا صاحب څه کیسه ده چې بیا مو راوستلم؟ دا خلک پر ما درواغ وایي، ما ولا کیس کړي دي. تنبوره ته څنګه وایې چې ما څه کړي دي؟ دا ما به دې بوټونه غلا کړل، تا ول دا مې ملګري راته راوړي دي. د همسایه د کور دیوال دې غروي، تا ول بوټونه ښخوم. اوس چې د همسایه کور ته بوټ غورځولی دی، د ښځې سر دې مات کړی دی. ته دا څه کوې؟ د همسایه د ښځې سر؟ و د همسایه د ښځې سر دې مات کړی دی. هغه ستا له لاسه په شکایت راغلی دی. باچا صاحب بوټونه خو ما خپل بام ته وغورځول، نه خبر چې د بامه څه چا وغورځولي دي. باچا صاحب بوټونه خو دغه دلته پراته دي. بوټونه خو دلته پراته دي، خو ستا همسایه راوړه ستا د لاسه شکایت وکړي. خیر دی باچا صاحب، دا وار مې وبخښه، بیا به داسې کار نه کوم. خیر دی، زه به دې وبخښم، خو په یوه شرط. باچا صاحب بیا کوم شرط دی؟ شرط دا دی چې د همسایه د ښځې سر چې دې مات کړی دی، د هغه د تداوۍ د دوا د جوړېدو پیسې به ورکوې، او 100,000 افغانۍ به دولت ته جریمه تاویلې. باچا صاحب په دا ډېر جرمانو خو زه د حلالو خلاص کړم. بس نورې خبرې مه کوه. ستا په رقم انسانان چې دغسې جریمه نشي، په بل رقم نه اصلاح کېږي. د خدای دپاره باچا صاحب یو څه رحم وکړه. هغه پیسې چې ما درلودې هغه تاسې ټولې په جرمانو کې راځئ وړه. زه مسکین یم، بلا هر روپۍ ولاکه لرم. بس نورې خبرې مه کوه. که خان یې که مسکین یې دا پیسې به تاویلوې. خان مسکین پر ما فرق نه لري. باچا صاحب درته مې وویل بلا زه یوه روپۍ نه لرم. سمه ده چې پیسې نه لرې، واخلې به یې بندي کړي. باچا صاحب مه بندي کوئ، پیسې به د چا څوک پیدا کړم. بوځئ چې پیسې یې تاویل کړې قرار یې نه کړي. خو دا یوه خبره په خلاصو غوږو واوره، که بل وارې ستا د لاسه څوک په شکایت راغی، بیا دې په دې ملک کې ژوندی نه پرېږدم. پر سترګو باچا صاحب سمه ده. واخلې بوځئ. راسه دا بوټونه دې واخله.
خیر تاسو خو زه د عزت او دنیا څخه خلاص کړم خو زه به م تاسې داسې ورکم چې پر دې دنیا به مو څوک رسه ونه ویني شکر دی خدای چې دې عذابه څخه خلاص کړم شکر دی خدای چې دې ټول غضبه دې خلاص کړم کشکې دا زعفران یې اوس هم خرڅې کړم پیسې هم ګرده خلاص شوې ورپې بلا نه لرم دغه یو زعفران پاته دی دا به اوس بازار لوړ شوی کشکی هر بازار باید کم بیا یوسم نکی با من ولی میاد بازار بارزانی یاری بولارسم بازار با باید کم السلام علیکم تنبوری جوړ بخیر چیر روانې د خیره ولا زم ښار ته د زعفران معلومات به نه لري چې په څو دي یا معلومات ولا که لرم ولې زعفران څه به کوې ولا څه لرم خانه چې خرڅ یې کړمه دا اوس شپو کې خو راته اکثره باندې راغلی ولې خدای دې خیر کړي اوه مبارک دې څه د بوټونو خو دې هم نوي کړي دي خیر د کوم خوا دی د هغه بوټو د لاس خو ګر توانونه راپېښ شوه ما هم په دا رقم ځان ځینې خلاص کړه کرای مې غټې ولیې ته ور واچول چې یوسې ځانو مبارک دې څه چې ځان دې ځینې خلاص کړي که نه ته و داسې کار اوس راځه راسره ولاړ شه چای به راسره وڅښې زیاره زم بیخي مفلسه کړم زم چې دا زعفران خرڅ کړم حکومت جرمانه را باندې ایښې د باره به هغه پیسې ورکړم اوس ما سره نه ځې یا خدای دې غم مه راکړو مخکې ښه خدای دې منم
خوارکي ګوره چې چا ځینې غورځولي دي راځه چې ور یې وړو راځه چې ور یې وړو کوم یو څه پیسې ځینې واخلې والله زعفران ښه ګران و اوس به یې یوسم د خره دا ولې